بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. قال رسول الله صلی الله علیه و سلم کل مسکر خمر و کل خمر حرام. د ملي تلویزیون معززو کتونکو السلام علیکم و رحمت الله وبرکاته. هیله ده چې روغ جوړ اوسئ. وخت مو بخیر. والعصر خپرونې ته مو زه هرکلی کوم. قدرمن او درانه میلمانه هم را سره په سټوډیو کې دي. دوستانو، لکه څنګه چې حدیث مبارک مې د رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو ته بیان کړ، زموږ د نن ورځې د والعصر د خپرونې موضوع همدا ده: مخدره مواد، اضرار جسمی یا فیزیکی اضرار، همدارنګه رواني اضرار، د معتاد کېدو عوامل څه دي او بالاخره اثرات څه دي، هم په فردي شکل باندې او هم په اجتماعي شکل باندې کوم اثرات په انساني ټولنې باندې پرې باسي، په یو شخص باندې، په کورنۍ باندې، بالاخره په اجتماع باندې چې موږ نن ورځ متاسفانه په خپله اجتماع کې سلګونه زره معتادین لرو، داسې معتادین چې تداوی ډیره مشکله ده. نو په همدې موضوع باندې غږیږو. قدرمن میلمانه چې راسره دي په سټوډیو کې جناب مولوي صاحب حسیب الله حنفي او جناب مولوي صاحب راتب راسره په سټوډیو کې دي. حنفي صاحب او جناب راتب صاحب خوش آمدید. جناب حنفي صاحب، د مسکراتو په اړه باندې قرآن عظیم الشان څه حکم لري؟ مهرباني تفسیر یې کوئ لنډ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. په لومړي سر کې تاسو ته صافی صاحب او جناب مولوي صاحب راتب صاحب ته او د ملي تلویزیون ټولو قدرمنو اوریدونکو لیدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. بدون لشکه چې نشئی توکي یا مواد مخدر دا هر هغه شی دی چې انساني عقل له منځه وړي. دا یو هغه ناسور دی، یو ټولنې دی، یو سرطاني مرض دی چې همیش د یوې ټولنې بیخکني کوي، یو ټولنه له منځه وړي، که هغه په فزیکي طور باندې وي، که روحاني طور باندې وي، که رواني طور باندې وي. الله رب العزت په مطلق ډول په قرآن عظیم الشان کې هر یو هغه شی چې هغه نشئی شی وي هغه حرام کړی دی. په قرآن عظیم الشان کې د شرابو په باره کې امر راځي چې انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. بېشکه دغه خمر شراب چې دی، والمیسر قمار چې دی، والانصاب بوتان چې دی، والازلام کفار چې کوم غشي به ویشتل یو خاص مقصد باندې، دا ټول رجسون ګندګي ده من عمل الشیطان او د شیطان د اعمالو نه ده. فجتنبوه، د دې نه ځان وساتئ، ځکه چې دغه شیان چې دی تاسو ګناه خواته بیایي. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله. په قرآن عظیم الشان کې ډیر په صراحت سره منع راغلی د شرابونه. نبی علیه الصلاة والسلام په احادیث مبارکو کې بلکې په متعددو احادیث مبارکو کې د شراب په ممنوعیت باندې بیان فرمودلی دی. نبی علیه الصلاة والسلام هغه حدیث چې قبلا تاسو ورته اشاره وکړله د مسلم شریف روایت دی، حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنهما روایت کړی، فرمایي کل مسکر خمر و کل خمر حرام. هر یو نشه کوونکی شی چې دی هغه شراب دی، او هر یو شراب او نشه کوونکی شی هغه په اسلام کې حرام راغلی. په بل حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا يدخل الجنة عاق الوالدین و مدمن الخمر. هرگز جنت ته به داخل نشي هغه کس چې هغه د مور او د پلار نافرمان وي، او هغه کس به داخل نشي چې هغه همیش لپاره شراب شکي. هغه کس چې په دنیا کې شراب وشکل، حدیث شریف کې راځي چې د قیامت په ورځ باندې چې کوم جنت کې که جنت ته د سړی لاړو نو هغه سړی به د جنت د شرابو نه محروم وي. په جنت کې الله رب العزت جنتیانو لپاره 4 نوع خوراک اماده کړی دی. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. دا 4 نهرونه به جنت کې دي، هر یو جنتی د کور لاندې تیر شوي او دینه به استفاده کوي. دا ښایسته او مزیدار نعمتونه دي چې الله پاک د جنتیانو لپاره تیار کړي دي.
نو څومره بده به وي د یو جنتي لپاره چې بیا په جنت کې هم حضور ولري او دغه نهر جاري وي او دته اجازه نه وي د ښکلو تېنه. دقیقا. نو دغه انسان چې کوم یو انسان په دنیا کې شراب ښکلی وي، د شرابو دا نوم چې کله موږ اخلو په دې ټول خلک په دې باندې پوه شي چې د شرابو علت نشه ده او هر هغه شی چې انسان نشه کوي دا په شریعت کې حرام راغلی دی. هر یو شی چې په شریعت کې کاغه د سیګریټو په شکل سره وي، که چیرته د نسوارو په شکل سره وي، کاغه چیرته نن سبا د ټابلیټ په صورت کې وي چې نشهیي توکي نن سبا د ټابلیټ په صورت کې راغلي دي، د شیشې په صورت کې راغلي دي. یو نوع شیشه ده هغه چې د استفاده کیږي د یو قسم سرنجونه دي، ځان ته پیشکاری کوي او دغه په واسطه باندې خلک ځان په مواد مخدرو باندې او اعتیاد مرض ځان ته چې یو دغه کاذب او دروغین حقیقت چې هغه معمولی خوشحالي ده او د ټولو مرغم د غزان ته ورکوي، دا ټول حرام راغلي دي په شریعت کې. همدارنګه په بل حدیث شریف کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې د روژې په میاشت کې د ټولو مسلمانانو لپاره چې روژې نیولې وي بخښنه به وشي، مګر هغه کس چې هغه شرابي اوسیږي او صله رحمي قطع کوي دغه لپاره بخښنه نشته ده. نو دا په متعددو احادیثو مبارکو دي کې د نشهیي توکو په حرمت باندې چې دی راغلی دی چې دغه استفاده کول د یو مسلمان لپاره ناروا دي. دغه د حدیث مبارک حکم چې کل مسکرن خمر دا کلی ده، یعنی د ټولو مخدره موادو تاسو فرمایل شي هم سیګریټ او یا مثلا د دې سیګریټ یو عادي هر هغه شی چې انسان نشه کوي، دا سیګریټ او دا مسله خو داسې په ضمن کې ورسره ذکر شوله. که چیرته داسې یو شی وي چې هغه د نشې ته انسان نه رسوي، لکه د سیګریټ او د نسوارو په باره کې علما فرمایي چې دا مکروه دي. مکروه دي هغه حرمت چې کوم د شراب راغلی دی یا د شراب راغلی دی، ځکه شراب او چرس افیون دا شیان انسان په کلي طور باندې دغه عقل له منځه وړي، او چونکې سیګریټ او نسوار دا داسې یو کلي طور باندې عقل له منځه نه وړي، ځکه هغه سیګریټ څکلو والا هغه په خپل هوش حواس کې اوسیږي. اما دغه کس اعتیاد وي، که چیرته بل کس دغه سیګریټ یا نسوار وشکي هغه ته بیا ډېر یو عجیبه نشه. یو څوک د جناب حنفي صاحب مثلا یو کس داسې چې هغه وایي چې مثلا زه ډېره نشه نه کوم، زه لږه کوم او دې سره مې عادت کړی، زه خپل عقل د لاسه نه ورکوم، زما عقل نه ځایلیږي ورسره، زه د سیګریټو نه استفاده کوم. نه یا مثلا الکول ښیي، مثلا چې الکول نه استفاده کوم چې د هغې صحت ته زیان رسیږي او ضرر رسیږي، دا هم په شریعت کې ممنوع راغلی دي. په دغه شیانو کې چې دا موږ اکثریت کله په دې باندې بحث وکړو، بیا بعضې دوستان وایي چې مولوي صاحب تا خو داسې سخته خبره وکړله، سیګریټ خو خیر دی، هېڅ خبره نشته. ګورئ په دغه شیانو کې د شریعت نور اوامر د هغې ته به راشو، زیادې پیسو پکې کېږي، پیسې نه حقه مصرف کېږي، دا خپله په شریعت کې منع راغلی ده چې یو سړی دی خپل مال چې دی هغه داسې یو شي باندې مصرف کړي چې ده ته یې فایده وي او خلکو ته یې فایده ورسېږي، چې یو شي ضرر تا ته رسېږي. نو زه د هغو دوستانو نه پوښتنه کوم چې کوم کس او د سیګریټ په قوطي باندې وستا ته لیکلی دي، باقاعده یې پرې لیکلي وي چې دا د سرطان د مرض سبب ګرځېږي. وخت کې چې خپل کمپنۍ چې کم سیګریټ ایجاد کوي هغه د سیګریټ د قوطي له پاسه ته لیکي چې دا د سرطان سبب ګرځي، دا خپل ځان هلاکت کې اچول دي که نه دي؟ خپل دغه نسوار چې سړی کوي د دې د غاښونو ته ضرر رسېږي، دغه خولې نه بدبویي ځي. اکثریت د هغه کسانو چې نسوار کوي دغه غاښونه خراب دي، نو د دې ضرر خپل د انسان صحت ته رسېږي، او هغه شی چې هغه ضرر رسوي نو دا په اسلام کې ناروا راغلی دی. ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، خپل ځان په خپل لوی لاس باندې هلاکت ته بنا شي، خپل ځان ته ضرر رسول دا په اسلام کې ناروا راغلی. ولنفسک علیک حقه، انسان باندې خپل نفس حق لري، هېڅکله یو سړی نشي کولی چې دی وایي چې ولا زه خو د دې نه خو ما ته هغسې نشه نه رسېږي، خو زه ترې نه لږ غم غلطوم، نو د هغې نور اضرار دي چې په شریعت کې هغه منع راغلي. ډېره مننه جناب حنفي صاحب، انشاءالله وروسته به تاسو ته راوګرځو. ډېره مننه جناب راتب صاحب. در مورد اضرار مواد مخدر جناب حنفی صاحب کوتاه‌تر صحبت کردن، شما اگر بیشتر صحبت کنید در مورد اضرارش که ضررهای جسمی و روانی مواد مخدر چی بوده میتونه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس و اثمهما اکبر من نفعهما. صدق الله العظیم. جزاک الله. اولتر از همه به شما و به مهمان معزز برادر عزیز ما حنفی صاحب
و همه کسایی که ما را میبینن سلام تقدیم میکنم. امیدوار هستم جور و صحتمند باشن. سلامت باشین. علیکم السلام. من به سوال شما که اسرار که فردی هست، اسرار اجتماعی هست، واقعا ما از همه مهمتر دین ما مهم هست و قرآن کریم و حدیث گوهربار نبی کریم صلی الله علیه و سلم در ارتباط به اسرار ازی چی فرامین داره، چی دساتیر داره، ما مسلمان ها مخاطب ما هست. وقتی که مسلمان شدیم مسلمان گونه باید زندگی بکنیم. کافرها خو واضح معلوم هست که اونا نشم میکنن، هر آن چیزی که میکنن بیازم گپ ما را نمیگیرن. ما مخاطب ما برادرای افغان و مسلمان ما هست و قبل از همه هم به اسلام عزیز ما باید رجوع کنیم. در زمان رسول ما صلی الله علیه و سلم وقتی که حرمت شراب قطعی شد، دو زمان خیلی خرید و فروش میشد. خرید و فروش شراب به اوج خود رسیده بود. وقتی که فرمان اخیری یعنی دلیل قطعی ثابت شد که شراب حرام است، یکی از صحابه ها حضرت عبدالرحمن بن عوف بود. صدها شتر در روایات می شراب بار کرده بود و از طرف شام آورده بود. تجارت میکرد. داخل شهر نشده بود، کسی پیشروی یزی را گرفت، پرسان کرد که ای عبدالرحمن بن عوف، تو خبر نداری تو شرابا را در شهر میاری؟ گفت خیلی ما از شما خوش شنیدم، میرم در پیش رسول ما صلی الله علیه و سلم یک دفعه پرسان میکنم. در پیش رسول کریم صلی الله علیه و سلم زانو زد، گفت اینمی خبر قطعی هست. رسول ما صلی الله علیه و سلم هم آیت خوان فجتنبوه، شما اجتناب بکنید. بالاخره حضرت عبدالرحمن بن عوف در یک روایت میگه که سر شتر از شتر امو شراب ها را پایین نکرده از بین بردش و بعضی روایت میگه که شترها را پایین کرد، بعد از در یک منطقه دیگه برد کوزه ها را کلگش شکستان. اصلا نگفت که فایده ای از چطور میشه، چون قرآن کریم هم میگه و منافع للناس و اثمهما اکبر من نفعهما. درست است که مردم سود میبره، پیسه دار میشه، اما گناه از خیلی بزرگتر از مفادش است. صحابه ها به این عمل کردن. ما هم مسلمان هستیم. وقتی که قرآن ما میگه که به اشیایی که بر شما ضرر میرسانه، به عقل شما، به جسم شما، به فردیت شما، به اجتماع شما، به فامیل شما ضرر متوجهش میشه، شما اجتناب بکنید. ما هم مسلمان هستیم، باید آنن متوجه خود باشیم. هم اسرار فردی داره و هم اسرار اجتماعی داره و هم یگانه ضرری که شراب یا اشیای مخدره داره، اولین ضررش ایمان ما را از بین میبره. نظر به حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ایمان ما را از بین میبره. و هر حرامی که خاصیت داره، سه خاصیت داره هر حرام. اولش ضرر هست. هر حرامی که در قرآن کریم در حدیث نبی کریم صلی الله علیه و سلم ذکر شده، اولش ضرر هست، دومش نجس بودن هست، سومش فاسد بودن هست. یعنی هر حرام سه خاصیت داره که در قرآن و حدیث پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ذکر شده و این را هم میفهمیم که ما مقاصد شریعت داریم. هر آن چیزی که به 5 چیز مسلمان ها یا انسان ها ضرر برسانه در کتب سماوی، در ادیان سماوی، به خصوص در دین مقدس اسلام 100% حرام است. یا ضرر به عقل برسانه، یا ضرر به نسل برسانه، یا ضرر به مال برسانه، یا ضرر به دین برسانه، یا ضرر به آبرو و نوامیس ملی برسانه، این حرام است. در ادیان سماوی حرام است. در قسمت اسرار فردی و اجتماعیش باید عرض بکنم مخاطب ما همه افغان ها هست. افغان های عزیز و دوست داشتنی ما باید به این متوجه باشن. اسرار فردیش مثلا خون ما نجس میشه، فکر ما نجس میشه و قلب ما از بین میبره، معده را از بین میبره و جسم که خداوند جل جلاله لطیف و زیبا و نرم و ملایم پیدا کرده او را به یک چیز دیگه ای مبدل میسازه. مثلا اگر در فامیل بگویم، فرزند، پدر، مادر، همسر،
اینا از ما متنفر میشه. اگر در کوچه برآمدیم خویش و اقارب و همسایه ها از ما متنفر میشه. اگر اندک دورتر سفر بکنیم همه کسایی که در جامعه زندگی میکنه چه مسلمان باشه چه غیر مسلمان باشه از ما متنفر میشه. مثلا میبینیم کسایی که در زیر پل زندگی میکنن قبل از اینکه معتاد شوه یک انسان مکمل بود، یک انسان زیبا، نرم، سالم، ملایم، سالم بود، سالم، از هر چیز او سالم بود. متاسفانه به اعتیاد رو آورده. حتی در بعض مواقع ما او را انسان گفته نمیتونیم چون هیچ چیز انسان به اون نمانده. درست است که گپ میزنه اما او مرده متحرک است. مثل که رادیویی را ما اگر بالتی انداختیم گپ میزنه، بالتی را کشیدیم دفعتاً او از بین میره. یا موبایل شارژ نداشته باشه او دیگه موبایل نیست. متاسفانه خیلی از انسان ها به خصوص افغان های ما چه قسمی که شما قبلا عرض کردین که صدها هزار افغان به معتاد شدن، به اعتیاد روی آوردن، حتی بیش از 1 میلیون میتونیم بگوییم. زیادتر شدن. متاسفانه اینا فرزند دارن، همسر دارن، همسایه دارن، پدر و مادر دارن. حتی آبروی یک مسلمان زیر سوال بردن، در حالی که ما مسلمان هستیم، به خصوص ما افغان هستیم، در یک مملکت 100% اسلامی زندگی میکنیم. اول ما باید اسلام خود در نظر بگیریم که اسلام ما متاسفانه در خطر میره. تشکر، بسیار زیاد تشکر. موږ به لاړ شو یوې دمې ته او وروسته له دمې د والعصر خپرونه دوام لري. درنو کتونکو بیا هم ستړي مشئ. جناب حنفي صاحب که تاسو یو څه نور هم په ازرارو باندې وغږیږئ چې زموږ درانه کتونکي په ځانګړې توګه ګران ځوانان چې دوی د ځوانۍ په حالت کې دي او دوی احساسات لري، مثلا تر تاثیر لاندې راځي، زر د یوې منفي حادثې د یوې منفي پدیدې لږ زیات ضرر یې ورته که ووایي چې دوی ترې نه اجتناب وکړي، ځان وساتي. جناب صفی صاحب دغه نشه د ټولو خبائثو مجموعه ده، بلکې حدیث شریف کې فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم الخمر ام الخبائث، خمر چې دی د ټولو خبائثو مور ده، مجموعه ده. شراب یا نشئی توکي، هر نوع نشئی توکي، کله چې یو انسان نشئی توکي استفاده کوي، نشئی توکي سبب ګرځي چې انسان د الله د اطاعت نه لرې شي. کم یو کس چې په موادر باندې مبتلا شو، دا انسان کله هم بیا د الله رب العزت اطاعت نشي کولی، د الله بندگی نشي کولی. تاسو پوډریان چرسیان ګورئ چې دوی لمونځ ته نشي حاضرېدلی، دوی په یو مردار او ډېر په چټل او په نجس حالت کې ژوند کوي. همدارنګې کله چې یو سړی په نشهیي توکو باندې عادت شي، د عقل ضایله کېږي ورسره. د انسان عقل چې هغه بهترین نعمت دی د یو انسان لپاره، انسان دی په عقل باندې، چې عقل له انسان نه لرې کړي نو حیوان هم بتر دی. نو دغه کرامت انسانیم چې الله رب العزت پیدا کړی دی په عقل باندې دی، او نشه عقل د انسان ضایلوي. همدارنګې نشه دا د انسان ته مرضونه واردوي. خپله صحت د انسان د الله رب العزت یو نعمت دی، یو لوی امانت دی چې الله پاک انسان ته ورکړی دی. نو دغه یو نوع په دې امانت کې خیانت کول دی چې دغه د طاعت او د عبادت لپاره الله درکړی دی، صله رحمۍ لپاره الله درکړی دی، مور او پلار د خدمت لپاره الله درکړی. انسان باید د خپل صحت د الله په اوامرو کې استفاده کړي او دغه صحت په لوی لاس باندې اخلي. د نشهیي توکو په استفادې سره د خپل صحت هغه چې د هلاکت ته اچوي. خپله دا هم چې د یو ډېر لوی ضرر دی، دغه کوم کسان په نشهیي توکو باندې اخته دي دغې ضرر ته ځان اچولی. بل دا د عباسیاتو نه ځان ساتل دا د الله امر دی، د موږ د شریعت امر دی چې له هغو شیانو نه چې هغه عباسیات اوسېږي د دې نه ځان ساتل پکار دي. همدارنګې مال بې ځایه مصرف کول، نشهیي توکي له ټولو شیانو نه قیمته دي.
که چېرته موږ او تاسو د دې پوښتنه وکړو د چرس او د افیونو او د شرابو قیمت له ټولو هغو شیانو نه پورته دی چې کوم موږ او تاسو استفاده کوو هغه موږ ته صحت ته فایده رسوي. لکه که یو انسان لاړ شي او په بازار کې میوه اخلي، دغه میوه ستا صحت ته، ستا انرژي ته، ټولو ته فایده رسوي، قیمت هم ډېر ارزانه دی. بل طرف ته مواد مخادر نشهیي توکي چې تا اخلي د هغې قیمت ډېر پورته دی. هر یو انسان ته دستیاب هم نه دي چې هر یو انسان لاسرسی هم ورته نشي درلودلی. د دې سبب دا ګرځي چې دا سړی به بیا غلا ته لاس اچوي. نشهیي توکو والا کس به بیا غلا ته لاس اچوي، دی به قتل ته لاس اچوي، د نورو جرایمو باعث دی اخلاقي فساد کې مبتلا کیږي، دی په زنا کې مبتلا کیږي. حتی هغه کسان چې هغه نشه کوي هغه په خپل خور باندې بلد نه وي، دی خپل مور ته مور نشي ویلی، دی د خپل کور توکي اخلي خرڅوي په بازار کې، دی د خپل کور والا چې هغه د ښځه ده د هغه سره زر او سپین زر پټۍ هغه په بازار کې خرڅوي د دې لپاره چې هغه خپله نشه ورباندې پوره کړي. دغه نشهیي توکي قمار ته لار بازی. اکثریت هغه کسان چې هغه په مواد مخادر باندې مبتلا وي هغوی خپل عزت او ناموس هم بعضې وخت کې په قمار کې بایلي. دا هغه مختلف اضرار دي چې د نشهیي توکو په استفادې کې اکثریت منځته راځي. له دې وجې نه کوشش وکړو هغه کسان چې په نشهیي توکو باندې مبتلا سوي نه دي د هغې لپاره څه مهمې توصیې ډېر مهمې توصیې چې هغه کسان چې هغې خو مبتلا دي د هغې لپاره خپل ادارې مسؤل دي چې د هغې لپاره کار وکړي. څو ټکو ته زه اشاره کول غواړم که چېرته موږ غواړو چې خپله ټولنه او د خپل خلک د خپل هېواد د نشهیي توکو نه پاک کړو، څو شیانو ته باید ډېر زیات توجه ورکړو. اوله خبره خو دا ده چې زموږ څومره ځوان نسل کوشش وکړي چې ځان لپاره یو مصروفیت پیدا کړي. بیکاري اکثریت پوښتنه وکړي صافی صاحب چې کم نشهیي توکي کوي که نه دا سړی چې کم چرسي وي پوډري وي پوښتنه ترې وکړي د څه شي له وجې نه بیکارۍ دا یو غټ عامل کیدی شي. ټولو نه لوی عامل چې دغه بیکاري ده چې کله یو انسان بیکاري کې مبتلا شي دی بیا داسې شیانو ته لاس اچوي چې هغې سره خپل غم غلط کړي. نو دی په دې فکر کې وځي او ځان په 100 نورو غمونو کې ور واچوي. په نشهیي توکو سره غم نه غلط کیږي، 15 دقیقې به تا ته خوشحالي درکړي مګر ژوند دې واخیسته په غمونو کې دې برباد کړي. نو دغه بیکاري تر څو پورې موږ ځوان نسل ته توصیه دا ده چې ډېر په وړکي کار کې ځان مبتلا کوي، مصروفه کوي، په یو پټي کې ځان مصروفه کوي، د یو هوټلي سره ځان مصروفه کوي، یو کراچۍ ځان ته ودروي که نه پیاز او رومیان خرڅ کوي، ځان مصروفه کوي که هغې کې تا ته عواید خیر دی کم وي خو لیکن مصروفه به ذهن به ورسره مصروفه وي. دویم شی که چېرته موږ غواړو چې نشهیي توکو نه ځان وساتو، اختلاط او خپل رفاقت او دوستي له هغو خلکو سره وساتو چې هغه ښه خلک وي. که ستا په ملګرتیا کې داسې یو کس راغی چې هغه سګرټي و، هغه نسواري و، هغه چرسي و، هغه پوډري و، یا خدای نخواسته هغه شرابي و، دغه سړی به خامخا مجبوره دی چې دی په نشهیي توکو کې مبتلا کېږي. اکثریت هغه کسان چې هغې نشهیي توکو نه استفاده کوي پوښتنه ترې وکړئ ولا وایي ملګري سره ناست وم هغه راته ویلې چې خیر دی یو کش ووهه او هغه یو کش سبب د دې وګرځېده چې نن زه په دې غم کې مبتلا سوم. خپل اختلاط او خپل ملګرتیا له هغو خلکو سره جوړه کړئ چې هغه نیک خلک وي، پاک خلک وي، نو انشاءالله دغه نشهیي توکو نه به بیا تاسې کولی شئ خپل ځان وساتئ. ډېره مننه جناب حنفی صاحب، انشاءالله وروسته به تاسو ته راګرځو. جناب راتب صاحب، چطور میتونه یکی از عوامل اعتیاد به مواد مخدر فقر ایمانی باشه، فقر اخلاقی باشه، فقر دانش اسلامی باشه؟ بسیار خوب سوال کردین. خداوند جل جلاله میفرماید من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. چه پیامی داره الله جل جلاله برای مسلمان هایی که مؤمن هست؟ یا هر کسی که عمل صالح انجام بده. عمل صالح به این معنی وقتی که متاسفانه در افغانستان وقتی که از عمل صالح گپ زده شد فوراً فکر ما به تسبیح و جای نماز و فقط نماز خواندن میره. عمل صالح زندگی سپری کردن مطابق فرامین الهی و دساتیر رسول علیه السلام است. عمل صالح مثلا نماز خواندن در جایش میگذاریم، خب عمل صالح هست، یکی از فرایض است. ما در کوچه میریم یک دوست مسلمان انتخاب میکنیم، همراه از او صحبت میکنیم با پیشانی باز، این عمل صالح است. گپ پدر و مادر میگیریم، این بزرگترین عمل صالح است.
و گپ برادر کلانتر میگیریم، گپ علمای خود میگیریم، این کلگیش عمل صالح هست. و ترک منکرات بزرگترین عمل صالح هست. و رسول ما صلی الله علیه و سلم هم در حدیث اشاراتی داره. من قبل از اینکه به حدیث اشاره بکنم امی آیت ما بر شما تکمیل بکنم. الله جل جلاله میگه کسی که عمل صالح را انجام داد در حالی که او مؤمن بود، ما زندگی طیبه و پاکیزه را برش نصیب بکنم. اکثرا فامیل هایی که واقعا مؤمن هست، هم علم داره، هم با او علمش عمل کرده، الله جل جلاله زندگی پاکیزه را نصیبشان کرده. الحمدلله. هیچ گاهی در فامیلی از اونا، حتی در قوم از اونا کسی را ما سراغ نداریم که اونا به اعتیاد روی آورده باشه یا به اشیای مخدره روی آورده باشه. چرا؟ اونا به این آیت عمل کردن و الله جل جلاله هم خدای نخواسته اینطور نیست که او به وعدهش مخالفت بکنه، وعده خلاف بکنه. فلا تحسبن الله مخلف وعده. شما گمان نکنین که خداوند جل جلاله بر شما خلاف وعده میکنه. 100% الله جل جلاله به وعده هایش، ان وعد الله حق، به وعده هایش عمل میکنه. کسی که اعمال صالحه انجام داد، خودش یک انسان نیک قرار داد و به فرامین الله جل جلاله دساتیر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که سر تا سر اخلاقیات هست به این روی آورد، الله جل جلاله زندگی پاکیزه و حیات طیبه را برشان نصیب میکنه. برعکس ازی چی میشه؟ برعکس ازی زندگی گمراهی، زندگی جهالت، زندگی عاری از اخلاق حمیده اسلامی برعکس ازی میشه. و رسول ما صلی الله علیه و سلم هم میفرماید که در روز قیامت تا وقتی که به 4 سوال شما جواب ندادین قدمتان بالا کردن نمیتونین. از جوانیتان پرسان میشه ای جوان مسلمان، تو به صفت یک جوان مسلمان جوانی تا چه قسم سپری کردی؟ همراه دوستایی که اونا ناخلف بودن، با مواد مخدر، با مواد نشه آور، تابلیتکا و امثال هم، کلگیشان هر آنچه‌ای که شما را عقلتان از زائل میکنه، از عقل اصلیتان به یک جای دیگه میبره. مثلا عقل انسان که از جای اصلیش تکان خورد، مادر یک چیز دیگه میبینه، خانمشه بار بار در پیش ما بعضیا سوال میکنه، تفکیک کردن نمیتونه از محرمات و نامحرم. متاسفانه در شرایط کنونی که ما زندگی میکنیم بعضی در ما مراجعه میکنه، والا فکر ما به جای بود خانم خدا گفتیم که تو به جای مادرم باشی، تو دیگه برای محرم باشی، حالی که فکر ما آرام است، ولی ما پشیمان هستم. او برادر، پیامبر ما صلی الله علیه و سلم میفرماید، پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید که همراه چند چیز شما شوخی و مذاق نکنین، اینا شوخی نداره. یکیش این نکاح و طلاق است، هم نکاح است هم طلاق است. متاسفانه این گپا را اکثرا کسایی انجام میده، به این روبروی میشه که عقلش از جای اصلی خودش توسط موادهای نشه آور یا مخدرات زائل شده. رسول ما صلی الله علیه و سلم میفرماید که تا وقتی که به 4 سوال شما جواب ندادین قدمتون بالا کردن نمیتونین. یکش جوانی هست، دیگهش عمر است. عمرت در زیر پل سپری کردی، در کوچه سپری کردی، همراه فامیل سپری کردی، در حالی که پیامبر ما صلی الله علیه و سلم میفرماید بهترین شما کسی است که همراه فامیلش پیشانی باز داشته باشه، همراه فامیلش در کار فامیل کمک کرده باشه، لبخند برای از اونا تحفه بده، همیشه همراه از اونا به زیبایی تکلم بکنه. سعی بکنین کسایی که با اعتیاد روی آورده هیچ گاهی با فامیلش لبخند تقدیم نمیکنه، تحفه نمیده، همراه از اونا پیشانی باز نداره، حتی اونا را مجبور با کار کردن میکنه، اطفالش نمیمونه، میگه برو دقیقه وقت ما کار کردیم، بعد از امروز تو باید کار بکنی. در ادامه حدیث هم رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرماید که دیگه تا وقتی که علمی که تو حاصل کردی به هیچ عمل کردی. بله. علم به این نیست که فقط به علما خداوند جل جلاله همه علوم را داده باشه. علم یک حصه علمی نمیست که ما چیزی که خداوند جل جلاله میگه الم نجعل له عینین و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین. الله جل جلاله پرسان میکنه، میگه آیا 2 چشم بر شما ندادم تا اینکه خوب و خراب شما ببینین؟ یا 2 لب و زبان گویا را بر شما ندادم که حق شما بگوین و بفهمین؟ یا 2 راه را بر شما نشان ندادم که به خوبترش حرکت بکنین، راه خوبتر انتخاب بکنین؟
وقتی که او جواب منفی داد الله جل جلاله میگه که برو این طرف حرکت کن. تشکر و در ادامه حدیث هم یک نکتهش مانده، یک جملهش پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید اون مالی که برای شما دادم الله جل جلاله پرسان میکنه، میگه اون مال را کجا مصرف کرده؟ بله. همین مال نیست، 100 افغانی مال نیست، 500 افغانی مال نیست که جوانای عزیز و دوست داشتنی ما میرن سیگرت میخرن، از سیگرت بالاترش میخرن، میرن شیشه میخرن، میرن یا تابلت کیش میخرن. از این مال از جیب پدر یا خودش یا حق فرزندش یا حق خانمش ای به مواد مخدر مصرف کرده، الله جل جلاله 100% از بسیار زیاد تشکر جناب لطیف صاحب. ان شاء الله بعد از وقفه برمیگردیم. درنو کتونکو د عمل رو او وروسته له دمې بیا خبرونه دوام لري. درنو کتونکو بیا هم تاسو سلامونه او ستړي مشي، بیا هم د والعصر خبرونه دوام لري. جناب حنفي صاحب په وروستیو دقیقو کې چې څومره وخت لرو موږ او تاسو که په د مخدره موادو د اعتیاد په جلوګیري باندې وغږیږو چې څنګه کولی شو ترېنه جلوګیري وکړو؟ د فامیل مسؤلیت څه شی ده؟ د دولت مسؤلیت څه شی ده په دې برخه کې؟ د اجتماع مسؤلیت څه شی ده په یوه ټولنه کې، په یو کلي کې مثلا د کلي ملک ده یا مثلا د یوې ناحیې وکیل د ګذر ده، د دوی مسؤلیت څه شی ده؟ بالاخره څه باید وکړي دوی د کورنۍ نه یې که پیل کوي؟ که چېرته موږ غواړو چې خپله ټولنه او خپل هیواد له نشهیي توکو نه پاک وساتو، نو لومړی کار اساسي کار هغه دا دی چې د هغې په کار کلي باندې پابندي ولګېږي. لکه څرنګه چې د دولت لخوا الحمدلله په اولنیو فرمانونو کې د امیرالمؤمنین راغلي وو چې له نن نه پس نور د نشهیي توکو په کار کلي باندې او په کرښت باندې په قانوني ممنوعیت اعلان شو. نو اولنی اقدام همدا دی چې دولتي سطح باندې، ځکه اول مسؤلیت هم د دولت کېږي، قانون نافذه لري، دی قانون لري، دی د خپلو زور له لارې نه کولی شي چې دغه نشهیي توکو کرښت ته اجازه ورنه کړي چې هغه نور وکرلی شي. نو اولنی کنټرول په برخه کې د دولت مسؤلیت دی، خصوصا په هغو سیمو مناطقو کې چې بعضې ځایونو کې شاید د دولت راسرسي ونه رسېږي، هغلته د قومي مشرانو خصوصا د علماو مسؤلیت دی. علما چونکې د دې په اضرارو باندې خبر دي، د نشهیي توکو په نواقصو باندې خبر دي چې څومره دا ټولنه له منځه وړي، نو د علماو د قومي مشرانو د سپینګیرو مسؤلیت دی چې د اجازه ورنه کړي په خپلو مناطقو کې تر څو د دې کرښت وسي. که چېرته مواد دغه نشهیي توکي کمې سي او پیدایښت یې کم سي، له منځه خو مکمل نشي ختمېدلی په هېڅ ټولنه کې نه ځي. که د دې کم سي همدارنګه استفاده یې کمیږي. که د دې لاسرسی خلکو ورته ونه لري، نو طبعا یو سړی مجبور دی چې دا ترک کړي. که چېرته یو سړي ته دغه خپله مواد مخدر او د نشهیي توکو دغه رسېدل سخت شي، نو بیا نسي کولی خلک د دې نه استفاده وکړي. ورسره رسنۍ ډېر مسؤلیت لري په دې مسله کې چې دی خاص کار په دې باندې باید پروګرامونه وکړي، بحثونه وکړي، اضرار یې بیان کړي. څومره چې موږ د وایرس کرونا په باره کې لګیا یو که نه، د هغې نه دا سختترین وایرس دی، د هغې ټولو نه دا خطرناکترین وایرس دی. موږ میلیونه انسانان نن د هغې د ژوند او د مرګ هغه په ټکر کې قرار لري، هغې د هغې ژوند په خطر کې قرار لري. او تش د هغې ژوند نه دی، د هغې سره شاته چې څومره فامیلونه دي هغه هم ټول تباه او برباد دي. ورسره خدای شاهد دی، زمونږ په مقتدیانو کې داسې خویندې راغلي دي چې هغه خویندې سوال او ګدایګیري کوي. کله هم چې پوښتنه ترې کړې ده چې تا خاوند چېرته دی، سړی دی چېرته دی، ویلې هغه پوډري سوی دی، یو نیمه میاشت کېږي هغه موږ بیخي لیدلی نه دی، راځي نه کور ته. نو دغه خور مجبوره سوله چې هغه راغله په جومات کې ګدایګیري وکړي، هغه لاس خلکو ته. دا د چا له وجې نه، د دغې نشهیي توکو له وجې نه چې دغه سړی ورباندې مبتلا شو. یو عفوه غواړم جناب حنفي صاحب، یو باسواده مور له یوې بېسوادې مور سره څومره په دې قسمت کې دی، یعنې دولت په تربیه کې څومره مؤثر تمامېدلی شي چې یو باسواده مور که خپل اولاد داسې تربیه کړي چې هغه په راتلونکي کې مخدره موادو ته مخه نه کړي، یا په خپله د اولاد په روزلو کې، د اولاد په تربیه کې، حتی د مور په خېټه کې چې یو ماشوم په حالت د رشد کې هلته مور یې مثلا د مخدره موادو نه استفاده کوي نه کوي، دغه حالتونو ته که اشاره وکړي. دغه ډېر مهم ټکي ته تاسو اشاره وکړله چې خپله والدین څومره نقش لري په دې کې چې خپل اولادونه له نشهیي توکو نه وساتي.
والدینو نقش ډیر زیات مهم دی. که چیرته د اولاد سالمه تربیه وشي، سالمه روزنه وشي، د هغې مور هغې ته صحیح تربیه ورکړي، دغه اولاد چې کله غټېږي دی خپله پوهېږي چې شی ما لپاره بهتر دي، هم جسمي تربیه هم رواني تربیه. دا ټولو نه ډېر زیات مهم رول لري. خپله د دغې اولادونو تعلیم او تحصیل دا د انسان په ژوند کې ډېر مهم رول لري. یو تعلیم یافته ځوان د هغه ځوان سره چې هغه تعلیم نه وي کړی، تحصیل نه وي کړی، د اسمان او د ځمکې فرق لري. هغه خپلې آینده باندې پوهېږي، هغه په خپل ښه او په بدو باندې پوهېږي چې شی ماته ضرر رسوي، شی ماته نقصان رسوي، هغه په دې باندې پوهېږي. له دې وجې نه په درېیم نمبر کې که چېرته موږ غواړو چې نشهیي توکو له منځه یوسو، نو د والدینو نقش ډېر زیات مهم دی. په خپلو اولادونو باندې توجه ساتي، چا سره کینی، چا سره ګرځي، د شپې چېرته دی، ناوخته ولې کور ته راغی، کار په کوم ځای کې کوي، وظیفه وخت یې څومره دی. په دې ټولو شیانو باندې والدین مسؤلیت لري. الا کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته، هر یو له موږ نه مسؤلیت لري. نو که د علماو نقش په خپل ځای باندې مهم دی، د مشرانو نقش هغه په خپل ځای باندې مهم دی، د والدینو نقش دا په خپل ځای باندې مهم دی. ورسره د علماو د سطحې نه آګاهي ورکول خلکو ته، خصوصا د خطبو کې، په خپلو وعظونو، په تقریرونو کې خلکو ته آګاهي ورکول تر څو خلک په دې باندې پوه شي. خدای باور وکړي تاسو چې اوس هم ډېر خلک داسې دي چې هغوی دا چرس کي، هغوی وایي مړه دا چا حرام کړي دي. دا یو عادي شی ګڼي د خپل ځان لپاره. دا سیګرټ او د سوار خو بیخي عادي دي، هغې ته خو څوک توجه نه کوي، هغې باندې خو ډېر خلک اخته دي. حالانکه دغه سیګرټ خپله انسان ضرر له منځه، خپله انسان ته سرطاني مرض دی. موږ دوستانو نه یو کس دی، دا اوس دغه چې دی ټول جګر هغه خراب شوی دی. ډاکټران ورته ویلي دي چې تر څو پورې ته دا سیګرټ څکې ژوندی به یې که دا سیګرټ دې بند کړه مړ کېږي، ځکه هغه همغې باندې اوس تا دا شی عادت شوی دی، اوس ته یې نشي پرېښودلی. حکومت باید څه وکړي جناب؟ نو حکومت مسؤلیت په دې کې ډېر زیات دی. پخوا د امارت اسلامي په پخواني دور کې ملا عمر امیر المؤمنین رحمه الله تعالی هغوی په یو فرمان سره په ټول وطن کې الحمدلله دا شی له منځه وړي و، ختم شوي و. اوس هم کولی شو چې یو جدي اقدام وکړو. اوسنی اقدام چې کوم شوی دی جدي اوسه پورې نه دی. اوسه پورې هم بعضې مناطقو کې د دې کرښت لګیا دی، خلک یې کوي په پټې طریقې سره یا په هرې طریقې سره چې د دې په مقابل کې یو جدي اقدام پکار دی. دا خپله د دولت لپاره دردسر ګرځي. د خپله د نشهیي توکي د دولت لپاره هم یو د زنا، غلا، قتل، قطاع الطریقي، په سلهاو نور داسې اخلاقي جرمونه ټول ربط لري نشهیي توکو سره. تاسې جومات ته لاړ شئ، جومات نه چې هر سړی غلا کوي، د بوټان پټۍ د پوډریان دي اکثریت. تاسې لاړ شئ بازار کې چې د خلکو د دوکانونو نه غلا کوي، اکثریت چې دی دغه نشهیي توکو والا دي. اکثریت چې دی په لارو کې د خلکو ته ورېږي، چاقو سره یو د خلکو نه موبایل اخلي او پیسې اخلي، اکثریت هم دا نشهیي توکو والا دي. داسې نه وایم چې نور به نه وي، لیکن اکثریت یې دی نه. نو د دغې یو مرض، د دغې سرطاني مرض سبب دا ګرځي چې په سلهاو مشکلات د دولت لپاره ایجاد شي. ډېره مننه جناب حنفي صاحب. جناب راتب صاحب، یکی از عوامل اعتیاد به مواد مخدر اما حالتهای ناگوار روانی را میتونیم بگوییم، یادآور شویم که در حالتهای روانی در قسمت تنبیه بیش از حد یک طفل در خانواده و یا مثلا خشونت های خانوادگی که میشه از بیسوادی هم به وجود بیاید، چقدر مؤثر میتونه باشه در اعتیاد به مواد مخدر؟ بسیار خوب سوال کردین. مادر یک مدرسه است. مادر باید علم داشته باشد، دانش دینی و دانش دیگه مکاتب چه قسمی که امیال یک اشاره داشته باشم. باید دولت ما بسیار توجه بکنه که طبقه اوناسیه ما دانشش خوب باشه، تا اینکه مکاتب و مدارس برای از اونا باز باشه در آینده ها به تربیه اطفالشون. اینا رول مهم داره. درست است که پدر هم نقش داره، اما پدر به خاطر امرار معاش روز صبح را در خانه نیست، اما مادر دانش داشته باشه، مادر سواد داشته باشه، انشاءالله که از او فرزندای خوب به بار میفهمه که فرزند چه قسم تربیه بکنه، بر فرزندش چه قسم دوست انتخاب بکنه. حقوق اطفال چی است؟ خوبتر میفهمه، حقوق اطفال خوبتر میفهمه. اما ما برای دولت مردا هم صدا میکنم که چه قسمی که حنفی صاحب هم گفتن که جدی تا به حال اقدام نشده، منابعی از اینا را پیدا بکنه، با نمونه سر چهارراهی اینا را یک تعذیب بکنه، امو دکانشان با وجه آشکار با حضور داشت رسانه ها با آتش بکشانه،
بعد از اون ان شاء الله جلوگیری میشه. میبینیم که در سیگرت در هندوستان چقدر قیمت است، نه در افغانستان چقدر ارزان است. در افغانستان همه چیز اشیایی که مخدر است ارزان است نسبت به دیگر دنیا. متاسفانه او قسمی که جدی اقدام شده جدی تابالی را نشده. قاچاق مواد مخدر، جلوی قاچاق مواد مخدر اینا جدیه. مو منابعش گفتم نه، دکاندارا، کسی که در چهارراهی ها، کسی که در کوچه پسکاچ ها میفروشه، جوانای ما را به این دعوت میکنه منابع از اینا از بین برده شوه. کسایی که دستگیر میشه به زودترین فرصت آزاد نشود، جزای سنگینتر برشان وضع شود. انشاءالله که ما یک جامعه می داشته باشیم، یک افغانستانی عاری از مواد مخدر می داشته باشیم انشاءالله. و پیامتان هم میتونین امرایش؟ پیام ما به خانواده های عزیز، به افغان های وطن دوست، دین دوست و مسلمان ای است که فرزندایشان مطابق شریعت غرای محمدی، مطابق فرامین الهی، مطابق فرامین و دساتیر رسول ما صلی الله علیه و سلم باید اداره بکنن، کنترل بکنن. ما افغان ها نام داشتیم یک وقت، متاسفانه در هر جایی که ما افغان ها میریم به نام معتاد، به نام این، به نام آن شناخته میشیم. بیاین پس یک مسلمان واقعی شویم، بعد از مسلمان بودن یک مؤمن واقعی شویم، بعد از مؤمن بودن یک افغانی واقعی شویم. پدرای ما امپراتورها را شکست دادن، خیلی غربی ها و شرقی ها از نام ما می هراسیدن، امیالی هم می ترسن. بیاین یک کلمه خلاصه میکنم بر شما، از مواد مخدر هم جدا اجتناب کنیم، دیگه خودداری بکنیم. بسیار تشکر. جناب حنفی صاحب، ستاسو پیام که په دې قسمت کې واخلو چې یو پلار د خپل د اولادونو مخ کې مخدره مواد استفاده کوي، سیګریټ یا نسوار یا مثلا نور، اما خپل اولادونو ته بیا وایي چې تاسو د دې نه استفاده مه کوئ. آیا اولادونه د دې خبره کیږي یا هغه عمل ته چې ګوري زده کوي ترېنه؟ اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. قرآن عظیم الشان کې الله رب العزت فرمایي چې تاسو خلکو ته امرونه کوئ او خپل ځانونه مې هیر کړي دي. تر څو پورې زه خپله ښه نشم تر هغې پورې د ما اولاد ښه کېدلی نه شي. تر څو پورې زه خپله مزګزار نه اوسېږم زه اولاد ته نشم ویلی چې لاړ شه بچی لمونځ وکړه. که زه چېرته د اولاد په مخ کې سګرټ څښم زه اولاد ته نشم ویلی چې ولې بچی سګرټ څښي. له دې وجې نه اول هغه کسان چې هغوی نشهیي توکي استفاده کوي د هغوی په خدمت کې عرض کومه چې کوشش وکړئ دغه خپل مور پلار د ښځې اولادونه دا په تاسو باندې حق لري، نو د دغې حق کې د خیانت مه کوئ او خپل ځان ته هم ضرر مه رسوئ، خپل دین ته هم ضرر مه رسوئ. د قیامت په ورځ باندې الله ته به جواب اوسېږئ. په دویم نمبر کې هغه مسؤلین چې هغه دولتي سطح باندې دي، که هغه علما دي، که قومي مشران دي، که والدین دي، چې هر یو کسان چې په دې مسله کې نقش لري هغوی باید مؤثر ګام واخلي تر څو پورې دغه چې کوم سرطاني مرض دی زموږ او ستاسو د ټولنې نه له خیره خپل ټغر پورته کړي او دغه موږ یو سالم او ښایسته ټولنه ولرو له مواد مخدر له نشهیي توکو نه پاک. ډېره مننه جناب حنفي صاحب، تاسو نه جناب راتب صاحب، از شما یک جهان تشکر. کور مو ودان، ډېره مننه. درنو کتونکو تاسو نه هم ډېره مننه. په خلاص ډول سره غواړم نتیجه ګیري وکړو ترېنه چې مخدره موادو استعمال بې همتي او بې غیرتي انسان کې پیاوړي کوي. یو څوک مخدره مواد کوي، یو ځوان مخدره مواد استعمالوي، هغه اول د خپل حقوق نه درک کوي، بیا د خپل د کورنۍ حقوق نه درک کوي، هغه د خپل د فامیل، د خپل د مور و پلار، خویندې، ورونو د دوی حقوق نه درک کوي. او بالاخره یو څوک مثلا فامیل لري، په خپله میرمنه لري، نو هغه که معتاد وي هغه ډیر به ناځوانه سړی وي چې هغه د خپل د میرمنې د حقوقو نه بېخبره وي، د خپل د اولادونو له حقوقو نه بېخبره وي. نو دا مخدره مواد انسان ته بې همتي ورکوي، بې غیرتي ورکوي. کوښښ وکړو چې له دغې منفي پدیدې نه ځان وساتو. تر بیا بلې خپرونې، الله مو من.